په نور الزام مه لګوئ نو په تاسو به هم الزام ونه لګولی شي ځکه چې څنګه تاسو په نور الزامونه لګوئ دغه شان به په تاسو هم الزامونه ولګولی شي نو چې څنګه تاسو د بل ناپ تول کوئ دغه رنګ بس تاسو ناپ تول کولی شي تاسو د خپل رور د سترګې خسنې ته ولې ګوته نیسئ خو په خپله سترګه کې درته تیر نه ښکاري او ته څنګه خپل رور ته دا ویلی شي چې راشه چې ستا د سترګې نه دا خسړې وباسم خو حال دا چې په خپله سترګه کې درته تیر نه ښکاري ای ریاکاره اول د خپلې سترګې نه تیر وباسه نو بیا به ستا سترګې وغړېږي چې د خپل رور د سترګې نه خسړې وباسې پاک سیزونه سپوله مه ورکوئ خپلې ملغلرې خنزیرانو ته مه غورځوئ هغې به یې د خپو لاندې کي او په تاسو به راوګرځي او ریچې ریچې به مو کي وغواړئ نو تاسو له به درکړی شي ولټوئ نو تاسو به یې ومومئ ور وټکوئ نو درته به کولا وکړی شي ځکه هر څوک چې یې غواړي هغه ته میلاویږي او څوک یې چې لټون کوي هغه یې مومي او څوک چې ورټکوي هغه ته کولاویږي په تاسو کې داسې څوک شته چې زوی ته روټۍ وغواړي او هغه به ورله کاڼې ورکي او یا دا چې ورنه کب وغواړي نو مار به ورکي نو که بیا تاسو چې دومره ګناهګاران یئ په دې پوهیږئ چې خپل اولاد له ښه څیزونه ورکوئ نو ستاسو آسماني پلار به څومره ښه څیزونه هغه چاله ورکي چې څوک یې ترې نه غواړي د نورو سره تل داسې سلوک کوئ لکه څنګه سلوک چې تاسو د ځان دپاره خوښوئ دا د شریعت او د ټولو نبیانو د تعلیم مجموعه ده